یاره صاحبه ژوند خو دې موږ داسې ده چې بالکل چې کوم پښتانه دې موږ و یاران دوستان افسران وو هغه دې موږ غور نه کوي صاحبه. ژوند مو چې د کله زه بیمار شوم ناجوړی شوم نو یو کال په منځ کې راغی چې د ما تپوس هېچا ونه کړي چې یاره خان تحصیل یو سینګر و. تاسو چې کله ناجوړه وئ په پېښور کې پراته وئ ستاسو ګردو کار پرېښی و تاسو ته تور زیړی و تاسو ته نورې بې شمار بیمارۍ وې تاسو په هغه وخت کې په چکدره کې په یو کیمپ کې په یو تمبو کې ژوند تېرولو نن په پړاو کې تاسو پراته دغه وخت کې ستاسو چا تپوس کړی و؟ یاره صاحب هېچا نه و کړی بالکل خدای ګواه ده چې هېچا نه و کړی او یو اتحار حسین چې کوم د وزیر صاحب د ما سره لږ امداد کړی و چې زه کله بیمار وم 1,00,000 روپۍ را کړې وې نور ما د خدای بنده نه ولید چې یاره خان تحصیل ناجوړی ده ګردې یې خرابې دي معده یې خرابه ده زیړه یې ده ما 3 مرض و صاحب کمپلیس هسپتال کې پروت وم تر نن ورځې پورې د ما هېڅ تپوس چا نه وکړه صاحب. تاسو خو د پښتو فن خپل کړی و هنرمند یې تاسو او ټول عمر دې ژوند ته وقف کړی دی دې عمر ته راورسېدی نو که ستاسو بچي یا ستاسو په کورنۍ کې بل څوک دې فن ته راتلل غواړي نو تاسو به چې کوم حالات نن ستاسو دی د دې حالاتو په رڼا کې به تاسو ته هغه د اجازت ورکړي چې تاسو دې فن ته راشئ؟ که بچیان دي که ورورونه دي دا یو د ما شوق و که د موږ په ذات کې دا پېښنې میښنې چا نه وې کړي و یو شوق یو ځواني وه دا زرڅانګه چې کومه وه مخکې و مانه او زه دې زرڅانګې پسې ووتل د حواس پسې ما ویل چې راشه د ریډیو پاکستان ته ځان حاضر کا افسران دي د موږ ریډیو پاکستان غټ ډایرکټر و نو د هغه سره ملاو شول هغه چې د ما आवाज واورېده نو هغه ویل چې بالکل خان تحصیل ته ما دې زرڅانګې سره جوټ کړی زبان یو شی ده مجلس یو شی ده ټپه یو شی ده لوبه یو شی ده غریز ده مصریز ده دا د موږ هېڅ وخت نه لګی شوی تر نن ورځې پورې نوره ما هېڅ نه دي لیدلي صاحبه مهربان. تاسو په خپل وخت کې به خلکو خو ډېر اورېدلي دي موږ هم په خپله په ټلویزیون باندې ریډیو باندې خو تاسو زیاته توجه چې وه ولسي سندرو ته وه که نه غزل ته وه که ټپو ته وه څه شي ته تاسو توجه ورکوله؟ یاره صاحبه مهربانه دا د هر چا یو خپل پروګرام ده د مور د صوبې سرحد ګلوکاران چې کوم دي که نه په خپله باندې زرڅانګه او خان تحصیل غریزه مصریزه لوبه ټپه دا دماغ ده او غاړې د مور د تیرا د غاړې ډېر یو لوی منزل ده. تاسو نه یو وړه لنډ جواب به راکړې ډېر خلک داسې وایي چې اوس هم زموږ اورېدونکي زموږ کتونکي په دې خبره باندې دا خبر وایي چې خان تحصیل او زرڅانګه چې دا ښځه او خاوند دي په دې باندې ته څه وایي؟ نه صاحب دا ډېر افسران وایي چې خان تحصیل او زرڅانګه ښځه خاوند دي نه جي هېڅ هم نه یو په ذات کې مې نه ده صاحبه په پوست کې مې نه ده په وینه کې مې نه ده و یو د موږ تربور و هغه به دا واخیستله او دی به دا ګانې کولې او به زه پسې راووتل نور د ما هېڅ نه ده صاحبه مهرباني.